باید ایمان والا متوجه شي چې هغه پر خپل خدای باندې اعتماد او اعتقاد او په صحیح معنا توکل دی. نو زموږ وسله چې ده هغه د امریکا تر وسله واقعا هېڅ شک شبهه څه پکښې کړي چې هغه قوي نه ده. زموږ وسله چې دی هغه د خدای جل جلاله حفاظت دی او د خدای جل جلاله معاونت دی. دا وسله چې ده د امریکا تر وسلې ډېره قوي ده. که قوي ایمان څوک ولري په خپل خدای عقیده ولري نو دا به د ده یقین شي، دا به هم زړه ته ولوېږي. نو زموږ وسله چې ده زموږ وسله د خدای جل جلاله حفاظت او معاونت دی. دا چې په خدای باور وکړي، یقین وکړي، انشاءالله العزیز چې دغه مستکبر د وخت کافر دی پر دغه مسلمانانو په ذریعه باندې خدای سرنګون کړي. دې کې هېڅ شک مه راوړي انشاءالله خدای جل جلاله به دغه د وخت فرعون مستکبر فرعون بیا یو ځل بیا د دغه افغانستان د مسلمانانو مؤمنانو په وجه باندې سرنګون کېږي. باید هر مسلمان یو څه غور وکړي، یو څه فکر په دې کښې وکړي. دا نه کار دا داسې نه شي چې دا مسلمانان مرتد شي، د امریکا په کوم اړخ کښې درېږي او مسلمانانو باندې مسلمانانو په مقابل کښې کومک کوي، معاونت یې کوي او یا خوشحالي به کوي. نو دا ورسره تړلې ده چې د خلکو ته مقصد ووځي. د دوی په تک کښې په دنیا کښې هم حساب کړي او په آخرت کښې هم د دوی په تک کښې راوپاڅول شي. دا که څوک وایي چې آخرت نشته هغه خو نو د ده په درواغو آخرت نه ورسېږي، هغه راتلونکی دی او ورځ د قیامت راتلونکی دی. او بیا به دا خلک د امریکا په فوج کښې راپاڅول کېږي. هر مسلمان چې دا کړي دي او یا دا نیت کړي دي او دا قصد کړي دي او یا دا عمل کړي دي د هغه څه دې اجتناب وکړي، توبه دې وباسي، دې ته به انشاءالله مرتد ووځي. نو باید مسلمانان د دې څخه اجتناب وکړي او کوم ایمان چې په چا کښې موجود وي او واقعي ایمان چې په چا کښې موجود وي هغه باید په صحیح سالم عزم سره، په قوي ایمان سره، په قوي جذبه سره باید د دغه مستکبر په مقابل کښې باید خپل هلې ځلې وکړي. عام طور مسلمانان باید په دې کښې مظاهرې وکړي، په دې کښې هر څه کوششونه چې په وسه سره دي د اسلامي امارت سره کومک وکړي په هره معنا چې وس رسېږي په عام شکل، نه دا چې د امریکا په خوله باندې بس چا څه وکړه د مسلمانانو په د کومک په عبارت څه وکړه دې ته به بس دی تروریزم وایي. تروریزم د ده په خوله باندې دې ته تروریزم نه ویل کېږي، نو دا تروریزم دی. باید مسلمانان د امریکا د حملو په مقابل کښې عام شکل مسلمانان باید په یوه اواز باندې د دې کافر مقابله وکړي. هر څه چې په قدرت وي، هر څه چې په وس کښې وي هغه وکړي. باید مسلمانان په خپل ایمان باندې پیرهدار واوسي. که په دې کښې په دې سلسله کښې ټوله دنیا په امتحان کښې واقع ده، نو هر سړی چې خپل ایمان وساتي هغه به د مسلمانانو په جنګ کښې، هر سړی چې ایمان نه شی ساتلی هغه به نو د دغه کافر په تب کښې به درېږي. نن ورځ دغسې یو خبره رامنځته شوې ده چې ټول مسلمانان په اصطلاح کښې واقع دي، یا به په هغه تب کښې درېږي یا به د مسلمانانو په تب کښې درېږي. او باید هر مسلمان دې ته متوجه شي چې دا ډېره غټه خبره ده، ډېره اوږده موضوع ده
پر افغاني باندې روان نه وي او د امریکا په تبلیغاتو باندې د دهشتګرۍ تر عنوان لاندې دا یو مسله ده دا په دغه سرګرمه خبره باندې خطا نه وي ومن الله توفیق